پاتې له مرحوم امیر مرام بساتو نظام بساتو. د دفتر ریاست اړوند ښوونیز مرکز قومندانۍ څخه 33 تنه مجاهدین او منسوبین د یوې میاشتنۍ ځانګړي زده کړو تر بشپړولو وروسته په بریالیتوب سره فارغ شول. یاد مراسم د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل شول. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. دغه مراسمو کې د معینیت د مقام د دفتر رئیس، د بېلابېلو ریاستونو رئیسانو، مدیرانو، مجاهدینو او ګڼ شمېر منسوبینو ګډون کړی و. ورپسې د ولایتي چارو د دفتر او د ځانګړو قطاعاتو ریاستونو رئیس صاحبانو خپلو ویناوو کې د اسلامي نظام پر ارزښت، د علم او زده کړې پر اهمیت او د اتحاد، اتفاق او ورورولۍ پر پیاوړتیا هر اړخیزې خبرې وکړې. نو که موږ تاسو وګورو، قرآن کریم ته وګورو، د نبی علیه الصلاة والسلام مبارکو احادیثو ته وګورو، او همدا قسم ته فقه ته وګورو، او همدا قسم ته د خپلو اسلافو مستند او معتبرو کتابو ته وګورو، دا ټول په دې باندې تمرکز کوي چې مسلمانان په خپل مابین کې باید متفق او په اتحاد وي. ځکه چې اتفاق او اتحاد هغه شی دی چې دا د مسلمانانو ټولنې ته او مسلمانانو ته قوت ورکوي، او دغه اتفاق او اتحاد مسلمانان په خپل مخالف لوري، مقابل لوري کفر باندې غالب ګرځوي. او همدا قسم ته دغه اتفاق او اتحاد او چې د هغې په نتیجه کې قوت ترلاسه کیږي، دا په مخ د مځکې باندې الهي او اسلامي قانون نافذوي. همداراز ویناوالو پر ښو اخلاقو له ولس سره پر نیک چلند، ښه سلوک ټینګار وکړ او له فارغ شوو مجاهدینو او منسوبینو څخه یې وغوښتل هغه مهارتونه او زده کړې چې د دې روزنیزې دورې پر مهال ترلاسه کړي دي په عملي ډګر کې په سالمه توګه ورڅخه استفاده وکړي. غونډه د ځانګړو قطاعاتو رئیس ملا امان الله حاجي قاضي صاحب په دعایه ویلو او فارغانو ته د تصدیق پاڼو په ویشلو پای ته ورسېده.